د بشپړ امنیت تامین د پانګوالو ملاتړ هغه څه دی چې په دې وروستیو کې ډیری شمېر پانګوال په خوست کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړي. په اوس وخت کې سوداګر د کوچني تولیدي فابریکو، رستورانټونو، انټرنیټي خدمتونو او نورو برخو کې فعاله ونډه اخلي. د خلکو لیوالتیا او د محلي تولیداتو ملاتړ د دې لامل شوی چې کاروباري چاپیریال ورځ تر بلې ښه شي. مخکې مې ډېر کوچنی کاروبار درلوده او په دې تکل کې باید د کاروبار نور هم پراخه کړم. خو د ټول علت دا و چې ښه امنیت و. د ښه امنیت وجه دا شوه چې کاروبار مې نور هم پراخ کړ چې تاسو عملاً وینئ چې 2 میلیون افغانۍ په مقابل کې سرمایه ګذاري وکړه چې اوس دا کاروبار نور هم پراخه شوی ده. نو ټول علت هم دا چې د ښه امنیت چې هر څه کېږي. نن سبا ټول کاروبار څومره پرمختګونه کېږي د علت ټول د امنیت ده. د ښار مرکزي او هغه برخې چې ښوونځیو عامه خدمتونو ته نږدې دي اوس د کاروبار لپاره مناسب ځایونه بلل کیږي. کرایې مناسبې دي او د خلکو دوامداره تګ راتګ دا ځایونه د پانګونې لپاره لا جذب کړي دي. او ان شاء الله تعالی نن سبا کاروبارونه بهي حدي موږ ورځ تر بره کوشش کوو چې کاروبار لا غټ کو مخې بوزو او امنیتي وضعیت هم ان شاء الله تقریبا موږ چې ګیس په 6 بجې راوځو د 12 بجو پورې موږ خپل کاروبار په مخ بیاو. هیڅ مشکل دلته نشته. امنیتي وضعیت ان شاء الله بهي صحیح ده او موږ ډیر کوشش کوو چې کاروبار نور هم په مخ بوزو. د پانګوالو په باور که همداسې ثابت او د چارواکو همکاري دوام ولري نو خوست به ډیر ژر د کورني پانګوالو لپاره یو مهم اقتصادي مرکز شي او ګڼ فرصتونه به پکې رامنځته شي.